أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. تر دغه نصیحت وروسته حاطب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله ورکړه. د رسالې تر ویلو وروسته د مقوقس او حاطب رضی الله تعالی عنه په مابین کې سوال او جواب شروع سوه. تاسو ښه ورته متوجه سئ، څونه خوږې خبرې دي. مقوقس چې نصراني وویل موږ یو دین لرو چې هغه نه پرېږدو، مګر خو بیا یې و هغه دین ته پرېږدو چې زموږ تر دین ښه وي. حاطب رضی الله تعالی عنه وویل موږ دې و دین اسلام ته رابولو، هغه چې د الله جل جلاله د طرفه راغلی دی او په هغه سره نور ادیان باطل سوه. بېشکه چې دغه نبي خلق دعوت کړه چې په خلقو کې پرده هغه تر ټولو شدید قریش وه او تر ټولو ډېر دښمنان یې یهود وه، او هغه چې وده ته تر ټولو نږدې دي هغه نصارا دي. او زما دې قسم وي چې د موسی زیری په عیسی سره نه دی، مګر لکه د عیسی زیری په محمد سره. یعنی لکه تاسې چې و خلقو ته تر موسی علیه السلام وروسته په عیسی علیه السلام سره زیری ورکوئ، موږ و تاسې ته تر عیسی علیه السلام وروسته په محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره زیری درکوو. او زموږ ستا دعوتول و قرآن ته داسې دي لکه ته چې د تورات خلق و انجیل ته دعوتوې. هر نبی چې په یو قوم کې پیدا سي هغه ټول قوم د امت دی، او پر هغه ټول قوم دا لازمه ده چې د ده متابعت وکړي. او ته د هغو کسانو څخه یې چې د دغه نبي وخت دی ونیوي، نو باید متابعت یې وکړي. او موږ تا د مسیح علیه السلام د دینه څخه نه منع کوو، بلکې په هغه سره دې امر کوو، ځکه د هغه په دین او کتاب کې دا راغلی دي چې تر ما وروسته یو نبي راځي چې نوم یې احمد دی، او تاسې یې متابعت وکړئ. نو اوس دې زه په هغه دین سره امر کوم چې ته په هغه دین سره یې. د پښتنو په جمله کې مقوقس دا هم وویل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قریشو په مابین کې څه پیښه سوه. حاطب رضی الله تعالی عنه وویل هغو جنګونه ورسره وکړه. مقوقس ویل نو ولې یې و هغو ته شرا نه کول؟ څرنګه چې دی نبي دی، دعا او شرا یې قبلیږي، نو یې ولې د جنګ په عوض و خپل قوم ته شرا نه کول چې هغه یې مات کړي وای؟ حاطب رضی الله تعالی عنه وویل عیسی علیه السلام ولې و خپل قوم ته شرا نه کول؟ مقوقس چې نصراني او عیسایي و چپ او بې جوابه سو، ځکه محمد صلی الله علیه و آله وسلم او عیسی علیه السلام دواړه نبیان او رسولان وه. دواړو خپل قوم ته د رحمت او شفقت په سبب شرا نه کول، بلکې د قوم هدایت یې د الله جل جلاله څخه غوښتی. بیا مقوقس وویل ما د دغه نبي په باره کې فکر وکړ، په داسې شي سره امر نه کوي چې هغه دې د پرېښولو وړ وي، او د داسې شي څخه منع نه کوي چې هغه دې د کولو وړ وي. دی نه ګمراه ساحر دی او نه درواغجن کاهن دی، بلکې په ده کې مې د نبوت علامې ولیدې، او زه به نور هم فکر وکم. بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله د عاج په یوه قطۍ کې کښېښول او هغه یې لاک او مهر کړه
او بیا یې د ساتلو دپاره یوې مینځې ته ورکړه. وروسته یې داسې لیکونکی راوغوښتی چې په عربي یې لیکنه کول او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لیک په جواب کې یې دغه لیک ولیکي: بسم الله الرحمن الرحیم. و محمد ابن عبد الله ته د مقوقس عظیم القبط د طرفه سلام علیک اما بعد. ستا لیک مې ووایه، هغه شی چې تا لیکلي وه او هغه شی چې خلق وربولې په پوه سوم او په دې پوهېدم چې یو نبي پاته دی او ما دا فکر کاوه چې هغه به په شام کې پیدا سي. ستا د قاصد عزت مې وکړي او تا ته مې 2 جاریې در ولېږلې چې دغه دواړې په قبط کې د لوړ مقام خاوندانې دي. قبط یوه لو قبیله او قوم دی چې په مصر کې اوسېده او قبطیان ورته ویل کیږي. او یوه غاتره مې هم په هدیې کې در ولېږل چې پر سپرېږې به. والسلام علیک. تر دغه ذات یې څه نه ولیکلي او مسلمان هم نسو. هغه 2 جاریې چې یې رالیږلي وې، یوه ماریه رضی الله تعالی عنها او بله سیرین وه. او هغه غاتره د معاویه رضی الله تعالی عنه تر وخته پاته وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم د مقوقس هدیه قبوله کړه. ماریه القبطی رضی الله تعالی عنها چې د اهل مصر څخه وه، باعزته او باشرفه ښځه وه، د جمال او کمال خاونده وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په نکاح کړه او د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه زوی چې ابراهیم نومېدی پیدا سو. او هغه بله جاریه چې سیرین نومېده رسول الله صلی الله علیه و وسلم و حسان ابن ثابت الانصاری رضی الله تعالی عنه ته ورکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مقوقس په باره کې فرمایي: د ایمان نه راوړي ځکه دی بیرېدی که دی مسلمان سي روم به د ده څخه پاچهي واخلي. نو که د مقوقس سره دغه بیره نه وای ورسره مسلمان سوی به وای، ځکه دی پوه سو چې محمد صلی الله علیه و وسلم نبي دی. مګر څرنګه چې د مصر پاچا مقوقس د روم د پاچا قیصر چې نصراني و د حکم تابع او د هغه تر اثر لاندې و، نو ویل که زه مسلمان سم روم به پاچهي راڅخه واخلي. دا د مقوقس قصه او بیان و. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د حبشې و پاچا نجاشي ته لیک ولیکي چې د دغه نجاشي نوم اصحمه ابن الابجر و او دغه لیک یې د عمرو ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه په لاس د هجرت د 6 کال په آخري میاشت یا د هجرت د 9 کال په اوله میاشت کې ورولېږي. امام طبري رحمه الله ته دغه لیک لفظ او عبارت ذکر کړی دی، مګر که د هغه لیک په الفاظو او عبارت کې په دقیق شکل سره وکتل سي، داسې ځینې معلومیږي چې دغه لیک هغه لیک نه دی چې د حدیبیې تر صلح وروسته و نجاشي ته لیږل سوی دی، بلکې شاید دا د هغه لیک الفاظ یا عبارت وي چې د مکې مکرمې په وختو کې و جعفر رضی الله تعالی عنه او د ده ملګرو ته هغه وخت ورکول سو چې دوی حبشې ته هجرت کاوه. ځکه دغه لیک چې امام طبري ذکر کړی دی د هغه په آخر کې د دغو مهاجرینو ذکر په داسې ډول سره راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و نجاشي ته داسې لیکلی دی: ما و تاسې ته زما د اکا زوی جعفر او د ده سره 2 نفره مسلمانان در ولېږل. کم وخت چې دوی و تا ته درسي عزت یې وکړه او جبروت پرېږده. او امام بیهقي د ابن اسحاق څخه د دغه لیک چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و نجاشي ته لیکلی و عبارت داسې روایتوي: هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأسحم عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله فأسلم تسلم
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک هغه لفظ او عبارت و چې امام بیهقي د ابن اسحاق رحمه الله څخه را نقل کړی و، مګر هغه لوی محقق او دانشمند ډاکټر حمید الله د دغه لیک لفظ او عبارت چې په دغه نږدو وختو کې لاسته راوړی دي او د دغه لیک په لاسته راوړلو کې یې ډېر تکلیف او زحمت ګاللی دی او د هغه د حاصلولو دپاره یې د نوي عصر د اکتشافاتو او وسایلو څخه کار اخیستی دی او په خپل هغه کتاب کې چې په اردو ژبه سره دی او د رسول اکرم کې سیاسي زندگی په نامه سره یادیږي د دغه لیک عکس یا تصویر هم راوړی دی. په هغه کې دغه لیک داسې لیکل سوی دی: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله وقد بلغت ونصحت فأقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. اوس نو محترم ډاکټر حمید الله پر دې تاکید کوي چې دغه د هغه لیک لفظ او عبارت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له حدیبیې څخه و نجاشي ته لیکلی دی. خو که پس له کتلو د هغه دلایلو چې محترم ډاکټر ذکر کړي دي په دې کې هیڅ شک نه پاته کیږي چې هو دغه هغه لفظ او عبارت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و نجاشي ته لیکلی دی، مګر دا چې دا هغه لیک دی چې پس له حدیبیې لیکل سوی دی د دغه د اثبات دپاره کم دلیل نشته او هغه لفظ یا عبارت چې امام بیهقي د ابن اسحاق څخه رانقل کړی دی هغه د هغو لیکونو سره مشابه دی کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر حدیبیې وروسته د نصاراو و پاچهانو او آمرانو ته لیږل، ځکه په هغه کې هغه آیات شریف شته چې الله جل جلاله فرمایي: یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لکه څرنګه چې د دغه وخت په لیکونو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه آیات شریف لیکل عادت و او په هغه لیک کې د اسمحان نوم هم په صراحت سره ذکر شوی دی، مګر دغه لفظ او عبارت چې محترم ډاکټر حمید الله ذکر کړی دی ممکن دا د هغه لیک لفظ او عبارت وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسحمه تر مرګ وروسته د هغه و خلیفه ته ورلیږلی وي، نو ځکه یې په دغه لیک کې د اسحمه نوم هم نه دی ذکر کړی. خو بیا هم د دغه ترتیب دپاره کم قطعي دلیل نشته بې له دې څخه چې د دغه رسالو د لفظ او عبارت څخه ځینې داخلي دلایل په لاس راتلای سي. ورونو معافي غواړم تاسې پوهېږئ چې ما ولې د دغه لیک د لفظ او عبارت څخه دونه اوږده سلسله جوړه کړه. کېدلی سوای چې دغه موضوع مې په مختصر ډول سره بیان کړې وای، مګر څرنګه چې ما مخکې هم ویلي وه
چې دغه فتې یا کتاب د مختلفو سویو خلق اوري یا مطالعه کوي او هلته داسې طالب علمان سته چې د یوې موضوع پوره څېړنه غواړي، نو ځکه دغه موضوع په دونه تفصیل سره بیان کړه سوه چې د هر چا مراعات سوی وي. تاسې پوهېږئ چې داسې کسان هم سته چې د یوې موضوع د تحقیق دپاره پوره کال یا تر هغه زیات څېړنې کوي او په دغسې بحثو سره د هغو تنده اوبه کېږي. په هر صورت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک د عمر ابن امیه الضمري په واسطه نجاشي ته ورسېدی. نجاشي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک واخیستی او پر سترګو یې کښېښاوه، د خپله تخته څخه راکښته سو او پر مځکه کښېنستی او د جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پر لاس یې ایمان راوړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک په جواب کې یې بل لیک ولیکئ چې په داسې ډول سره وو: بسم الله الرحمن الرحیم ومحمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د نجاشي اصحمه د طرفه: سلام علیک یا نبی الله من الله ورحمة الله وبركاته الله الذي لا اله الا هو اما بعد. یا رسول الله، ستا هغه لیک و ما ته راورسېدی چې په هغه کې دې د عیسی علیه السلام حال ذکر کړی و. د اسمانو او مځکې په رب مې دې قسم وي چې عیسی علیه السلام تر هغه هیڅ زیات نه دی چې تا ذکر کړی و. هغه هم داسې دی لکه تا چې فرمایلي وه او موږ په هغه شي پوه سو چې تا موږ ته رالیږلي وه، یا موږ په هغه شي وپوهېدو چې ته د هغه دپاره موږ ته رالیږل سوی یې او موږ ستا د اکا د زوی او ستا د اصحابو عزت وکړي او زه دا شاهدي ادا کوم چې ته د الله رسول یې، صادق او مصدوق یې او ما ستا سره بیعت کړی دی او ستا د اکا د زوی سره مې بیعت وکړي او د ده پر لاس و الله رب العالمین ته تسلیم سوم. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نجاشي څخه دا غوښتي وه چې جعفر رضی الله تعالی عنه او د ده سره په حبشه کې مهاجر مسلمانان ورته راولېږي. نو نجاشي دغه نفر په دوو کښتیو کې د عمر ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه سره ورته راولېږل. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خیبر کې و، دوی ورورسېده او نجاشي د هجرت د 9 کال د رجب په میاشت کې د تبوک تر غزا وروسته وفات سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنازې د غائب لمونځ پر ادا کړي. کم وخت چې نجاشي رضی الله تعالی عنه وفات سو، د ده پر ځای بل پاچا کښېنستی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه ته هم یو بل لیک ورولېږي، خو دا نه ده معلومه چې هغه مسلمان سو که یا. دا هغه نجاشي رضی الله تعالی عنه و چې د اسلام قصه مو پخواله درته کړې ده، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوهم وار بیا قاصد ورولېږي چې د ده پر اسلام تاکید وسي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فارس پاچا و کسرا ته لیک ولېږي چې د دغه لیک د رسولو دپاره یې عبدالله ابن حذافه السهمي خوښ او انتخاب کړي چې دغه لیک هم ساتل سوی دی، مګر په خپله هغه لیک نه دی موجود ځکه هغه لیک کسرا څیرې کړي، خو د لیک مضمون یې موجود دی. په دغه وخت کې د فارس د پاچا نوم پرویز و چې لقب یې کسرا و. نو دغه لیک عبدالله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنه یوړي او هلته یې په خپله و کسرا ته ووایه چې د ترجمان د طرفه ترجمه کېدی او لیک داسې لیکل سوی و: بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة
لینذر من کان حیا ویحق القول علی الكافرین فاسلم تسلم فان ابیت اسم المجوس علیک. خو کم وخت چې لیک فقط دونه ورته وویل سو من محمد رسول الله الى کسرى عظیم فارس، کسرا فورا په قهر سو. لیک لا پوره نه دی ویل سوی، کسرا په غضب سو، په تکبر او غرور سره وویل زما د رعیت څخه یو خوار مریی خپل نوم زما تر نامه د مخه لیکي او وایي من محمد الى کسرا. ده باید لیکلی وای الى کسرا من محمد. دا غرور او تکبر و. لیک پوره ونه ویل سو چې د قاصد د لاس څخه یې واخیستی څیرې او ټوک ټوک یې کړي. کم وخت چې دغه خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی نو یې وفرمایل الله جل جلاله دې د ده پاچهي ور ټوک ټوک کړي. ورونو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرع په یاد ولرئ. بیا به د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په سیرت کې ووینئ چې د کسرا پاچهي څنګه ټوک ټوک سوه او په 14 کاله کې یې 14 پاچهان مړه رد او بدل سوه. اوس نو کسرا د دغه لیک په مقابل کې څه وکړه؟ څرنګه چې بازان د کسرا د طرفه په یمن کې والي و او دا قصه مو مخکې درته کړې ده چې د فارس حکومت څنګه و یمن ته داخل سو او یمن یې د ځان مستعمره وګرځول. هغه قصه به مو په یاد وي انشاء الله. نو کسرا و دغه خپل والي ته چې بازان نومېدی لیک ولېږي او په لیک یې ورته ولیکل دغه څوک چې په حجاز کې پیدا سوی دی او د نبوت دعوه کوي ستا د طرفه څخه یو 2 قوي نفر ور ولېږه چې ماته یې راولي. بازان هم د خپلو نفرو څخه 2 نفره اختیار کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې د یوه لیکه سره ور ولېږل چې په هغه لیک کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کاوه چې د دغه 2 نفرو سره ما ته راسه چې و کسرا ته دې ور ولېږم. دغه 2 نفره مدینې منورې ته ورسېده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل شاهنشاه یعنی د پاچهانو پاچا کسرا بازان ته امر وکړي چې تا ته یو څوک در ولېږي او تا کسرا ته ورولي او بازان موږ تا ته راولېږلو چې را سره ولاړ سې. نو اوس ته بازان ته تسلیم سه چې هغه دې بیا کسرا ته ولېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکړي او ویې فرمایل تاسې اوس ولاړ سئ استراحت وکړئ او سبا بیا ما ته راسئ چې ستاسې د غوښتنې جواب درته ووایم. ورونو د فارس ټولو خلقو و کسرا ته رب وایه او دا یې عقیده وه چې د کسرا په کورنۍ کې الهي نسب سته العیاذ بالله. نو خود و کسرا ته یې رب ویل او رب یې باله. سبا چې هغه 2 نفره د جواب اورېدلو دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل بازان ته ووایاست چې زما رب نن شپه چې د شپې 7 ساعته تیر سوي وه ستا رب کسرا وواژه. ابن سعد رحمه الله وایي دغه شپه د 3 شنبې شپه وه او د هجرت د 9 کال د جمادی الاول 11 تاریخ و او په دغه شپه الله عز وجل د کسرا زوی چې شیرویه نومېدی پر کسرا مسلطه کړي او خپل پلار یې ووژي. هغه نفر وویل ته پوهېږې چې ته څه وایې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو زما د طرفه بازان ته ووایاست چې نن شپه ستا رب پرویز زما د رب په اراده د هغه د زوی شیرویه د طرفه ووژل سو. د بازان نفر وویل چې هغه نن شپه وژل سوی وي نو تا ته خبر څنګه راغلی؟ د فارس څخه تر دغه ځایه په 1 میاشت خبر را رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه الله جل جلاله خبر کړم. هغه ویل ستا دغه جواب دی؟ آیا دغه شی و پاچا ته ولیکو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو زما جواب دغه دی او بازان ته دغه خبر وروړي او ورته ووایاست
چې زما دین او سلطه به تر هغه ځایه ورسېږي چې د کسرا پاچهي رسېدلې ده. او ورته ووایاست که مسلمان سوې دغه چې ستا تر لاس لاندې دي دغه به درکم او پر دغه خپل قوم به دې پاچا پرېږدم. نفر هم بیرته یمن ته ولاړه او بازان ته یې دغه خبر ووایه. بازان په تعجب کې سو چې دا څنګه جواب دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.